अस्सलाम वालेकुम मलगरो नन ज़मंग द यूट्यूब कोर्स द्वेम वीडियो दा ज़का چې په اولنی ویډیو کې تاسو ته ما دا ښودلې چې تاسو د خپل موبایل نه جیمیل اکاونټ څنګه جوړولی شئ د هغې پوره طریقه تاسو ته ما په دې موبایل باندې ښودلې وه او ما دا یو جیمیل اکاونټ جوړ کړی و تاسو لیدلی شئ. اوس به په دې ویډیو کې مونږ دا خبره کوو چې په دې جیمیل اکاونټ باندې به یوټیوب چینل څنګه جوړو. ما په دې باندې یوټیوب چینل نه دی جوړ کړی، تاسو لیدلی شئ کوزه دې ته لیکلي دي نو چینل، مطلب په دې باندې ما لا چینل جوړ کړی نه دی. په دې نننۍ ویډیو کې به زه په دې جیمیل اکاونټ باندې چینل جوړوم، هغې له به نوم ورکوم او په ډسکرپشن کې چې څه پکار دي هغه به ورله لیکم. ټیک ده، نو تاسو ویډیو په غور سره وګورئ او د کتلو نه بعد ډایرکټ دا سیټنګ په خپل موبایل کې وکړئ. ټیک ده، د دې نه علاوه په نننۍ ویډیو کې به زه خپل چینل ویریفای کوم، مطلب د یوټیوب سره به خپل چینل رجسټر کوم. ځکه که تاسو چېرته خپل یوټیوب چینل رجسټر نه کوئ، ویریفای نه کوئ، نو تاسو په خپل ویډیو باندې ډېر داسې ایډیټنګ دي چې هغه پکې نشئ کولی. لکه زه به تاسو له یو مثال درکړم، که چېرته تاسو خپل یوټیوب چینل ویریفای کړی نه نو تاسو په خپل چینل باندې کسټم تمنیل نشئ لګولی. نو د یوټیوب چینل لپاره ویریفیکیشن چې کوم دی دا ضروري دی او هغه به موږ په نننۍ ویډیو کې زده کوو. نو اوس زه تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښیم چې تاسو دا دواړه کاره، مطلب یوټیوب چینل جوړول، هغې له نوم ورکول، ډسکرپشن لیکل او بیا د هغې ویریفیکیشن کول، دا تاسو څنګه کولی شئ. نو راځئ د موبایل د سکرین طرف ته ځو. ملګرو زه د خپل موبایل سکرین طرف ته رالم. دلته نه به تاسو خپل یوټیوب اپلیکیشن کولاو کوئ. د یوټیوب اپلیکیشن کولاوېدو نه بعد بس تاسو مخې ته اول پیج داسې قسم راشي. اوس تاسو بره لیدی شئ په دې ګوټ کې یو آیکن موجود دی، د ا نشان پې موجود دی او دا د دې دغه چې ما یو جیمیل اکاونټ جوړ کړی دی او د هغې لاولنی لیټر ا دی. که تاسو چېرته جیمیل اکاونټ نه جوړ کړی نو ستاسو په یوټیوب کې به دې ګوټ ته صرف یو تش آیکن راشي، یو انسان په شان نشان به پي، داسې ا والا به نه وي، تاسو به هغه کلیک کوئ. نو زه دا کلیک کوم. اوس تاسو لیدلی شئ ما دا اولنی جیمیل اکاونټ جوړ کړی امجد علي په نوم باندې، خو په دې باندې لا چینل نه دی جوړ کړی ما. ټیک ده، په دې جیمیل اکاونټ باندې به زه نن چینل جوړوم او تاسو ته به د هغې ویریفیکیشن هم ښیم. نو چینل جوړولو لپاره به تاسو ته دلته یو آپشن میلاو شي، یور چینل. تاسو لیدلی شئ په 4 نمبر باندې یو آپشن موجود دی، یور چینل. تاسو به دا کلیک کوئ. د دې کلیک کول نه بعد بس تاسو مخې ته دا پیج راکولاو شي. په دې کې په اول نمبر باندې لیکلی پکچر، په دویم نمبر باندې لیکلی نیم او لاندې یو آپشن موجود دی په دې ریکټینګل کې کریټ چینل. تاسو به دا کلیک کوئ. نو د دې نه بس تاسو د چینل د کریټ کولو پروسس سټارټ شي. نو زه کریټ چینل باندې کلیک کوم. د دې نه بعد به تاسو خپل یوټیوب چینل لا نوم ورکوئ. ټیک ده، یوټیوب چینل له به نوم څنګه ورکوئ هغه تاسو ته ټوله طریقه زه اوس ښیم. تاسو به په دې آیکن باندې کلیک کوئ، دا کوم چې پنسل نشان په دې کې موجود دی. ټیک ده، نو زه دا پنسل نشان کلیک کوم او دلته به زه خپل یوټیوب چینل له دا نوم بدل کړم. ټیک ده، دا د مخکې نه د جیمیل اکاونټ نوم دی خو زه به دا بدل کړم. زه چې کوم یوټیوب چینل جوړوم نو هغې له زه نوم ږدم ګیمینګ ټي وي. نو دا زما د یوټیوب چینل نوم شو، د دې نه دا کلیر شو. ټیک ده، تاسو به اوکې پریس کوئ او دا به ستاسو د یوټیوب چینل نوم شي. نو زه اوکې باندې کلیک کوم. ښه، اوس د دې په ډسکرپشن کې څه لیکل پکار دي هغه ستاسو مرضي ده چې تاسو د څه قسم چینل جوړوئ د هغې مطابق ډسکرپشن ورکوئ. نو زه ډسکرپشن د دې ما لیکلی دی د مخکې نه، ځکه که زه ډسکرپشن اوس لیکم نو ویډیو به بیا ډېره اوږده کېږي. د دې ډسکرپشن مخې ته ایډ ا ډسکرپشن، د دې مخې ته یو پنسل نشان موجود دی، تاسو به دا ووایئ او دلته اوس تاسو د خپلې مرضۍ هر څه لیکلی شئ د 1000 لفظونو پورې، مطلب د 1000 لفظونو پورې تاسو ډسکرپشن لیکلی شئ. نو ما د مخکې نه لیکلی دی، زه به صرف دلته پیسټ کړم، تاسو ته صرف طریقه ښیم. ټیک ده، نو دا ما خپل چینل له ډسکرپشن لیکلی دی، تاسو یې کتی هم شئ او مطلب په دې باندې به پوهېږم ځکه چې ما ډېر ساده الفاظ لیکلي دي. تاسو ته سلو سکرول ډاون کوم چې تاسو بیا په خپله باندې وګورئ. ټیک ده، نو تاسو د خپل چینل ډسکرپشن د خپله خوښولی شئ، په خپله باندې لیکلی شئ چې ستاسو څه هم خوښي، خو د چینل سره ریلیټډ کنټنټ، د چینل سره ریلیټډ سنټنسز په دې کې لیکئ. ټیک ده، نو زه اوس دا هم اوکې کوم د دې نه، نو ډسکرپشن هم وشو. اوس ما خپل چینل نه نوم هم ورکو او ډسکرپشن مې ولیکو. دا چینل زه اوس ویریفای کوم ځکه د یوټیوب سره دا رجسټر نه دی. نو زه به د دې نه وځم واپس. چینل زما جوړ کړی شو، ډسکرپشن مې هم ورکړی شو او اوس به زه دا یوټیوب چینل ویریفای کوم. نو دا یوټیوب چینل ویریفای کولو لپاره به تاسو څه چل وکئ، دلته به واپس راشئ، دغه ای والا نشان به واپس کلیک کړئ، دغه آیکن به واپس کلیک کړئ او لاندې به تاسو ته یو آپشن میلاو شي هیلپ اینډ فیډبیک، تاسو به دا کلیک کړئ. ټیک ده، دلته کې به تاسو اوس یو سرچ بار به ته راشي، په هغې کې به ولیکئ ویریفای یوټیوب
اکاؤنٹ یوټیوب ویریفای یور یوټیوب اکاؤنٹ دا اولنی اپشن دی نو تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. څنګه چې تاسو دا کلیک کوئ نو تاسو مخې ته به داسې قسم یو پیج راکولاو شي. تاسو لیدلی شئ دا پیج راکولاو شو زما مخې ته. نو په دې کې د دې ټو نه بعد لیکلی دی ویریفای یور چینل. تاسو به دا کلیک کوئ. چې دا کلیک کوئ نو دلته به ستاسو نه اوس نمبر غواړي او په هغې باندې به ته کوډ رالیږي او د هغې سره به ستاسو یوټیوب چینل چې کوم دی هغه ویریفای کېږي. ټیک ده. نو د ویریفای کلیک کېدو نه بعد زما مخې ته دا پیج راکولاو شو. اوس به دلته زه د خپل موبایل نمبر انټر کومه چې زما موبایل نمبر د یوټیوب سره ویریفای شي. ټیک ده. 52 34 692 زه په دې نمبر باندې اکاؤنٹ ویریفای کوم. ټیک ده. نو تاسو ته لاندې یو اپشن میلاو شي ګیټ کوډ. تاسو به هم دغه شانته خپل نمبر انټر کوئ او په دې دوه اپشن کې به اولنې سلیکټ کوئ ټیکس می د ویریفیکیشن کوډ. مطلب چې تاسو ته په دې نمبر باندې ویریفیکیشن کوډ راولېږي. ټیک ده. او خپل نمبر به ور انټر کوئ. لاندې ګیټ کوډ اپشن لیکلی دی. تاسو ته به اوس کوډ راشي او ستاسو یوټیوب چینل به ویریفای شي. نو زه ګیټ کوډ وایم دا کلیک کوم. اوس به دا دی لږ ټایم بعد ماته 6 ډیجټ ویریفیکیشن کوډ میلاو شي. په خپله باندې به دلته راشي او بیا به زه سبمیټ کړم. لږ انتظار به دې ته کول غواړي. ماته کوډ رالی تاسو لیدی شئ 13 23 52 دا زما کوډ دی. ټیک ده. دا زه اوس ور انټر کوم 13 23 52 او لاندې سبمیټ اپشن موجود دی. تاسو به سبمیټ باندې کلیک کوئ. نو د دې کلیک کېدو نه بعد تاسو لیدی شئ کنګراچولیشن یور فون نمبر هیز ناو بین ویریفایډ. مطلب دا دی چې تاسو چې کوم د موبایل نمبر دی هغه اوس ویریفای شو. تاسو یوټیوب چینل ویریفای شو. نو داسې تاسو یوټیوب چینل جوړولی شئ او هغه ویریفای کولی شئ. ټیک ده. میلاویږو په یو بله ویډیو کې او هغې کې به موږ دا وو چې تاسو د دې نه بعد خپل چینل په یوټیوب سرچ کې څنګه راوستی شئ. د هغه وخت پورې درنه اجازت غواړم.